زمونږ بحث هغه په ادغام کې شروع. د ادغام تماثل، تجانس، تقارب اسباب بیان شو، شرایط بیان شو او کیفیت بیان شو چې تا مناقص. خو یو څه کلمات اوس داسې بیانوو چې په هغه کلماتو کې ادغام او اظهار دواړه ثابت دي او دا مې په هغه ځایونو کې ونه لګول دې دپاره چې دا لږ اسان شي. د هغې نه یو کلمه یلحظ ذلک ده چې د ثا نه وروسته الذال راغلی، متجانسین دي، په دې کې ادغام هم کیږي په طریق شاطبه باندې او اظهار هم ثابت دی په طریق جزري باندې. نو ادغام داسې دی چې یلحظ ذلک او اظهار یلحظ ذلک بیل ویل. دویمه کلمه چې ده نو هغه دا ده چې وقاعده موږ ایښې وه چې کله د نون ساکن او تنوین نه بعد د یرملون حروف نو یو حرف راځي نو ادغام به کېږي. چې موږ وګتل نو یاسین والقرآن الحکیم او نون والقلم کې هلته نون ملفوظي پیدا کېده ساکن او د هغه نه بعد واو راځي، دا قاعده هلته متوجه شوه. نو دالته هم دو وجې دي د ویلو. په طریق جزري باندې صرف په دې کې ادغام دی چې هغه پکې ادغام کوي، او طریق شاطبه باندې په دې کې اظهار دی. ادغام داسې دی چې یاسین والقرآن الحکیم، او اظهار داسې دی وصلا او وقفا دواړو حالاتو کې به اظهار چې یاسین والقرآن الحکیم، او یا ساغ اصل چې یاسین والقرآن الحکیم، دا په دې کې ثابت دی. بله کلمه چې دا هغه د لا تأمنا ده. موږ ویلو چې لا تأمنا په دې کې اشمام دی، یا د ادغام دپاره هم دا قاعده ویلو چې په دې کې ادغام دی او ادغام پکې کبیر راغلی. نو په دې کې د ادغام طریقه به دای چې د ادغام سره اشمام لازم دی، چې ته کله دا لولې د نون د غنې سره سره و فورا شونډې ګول کې د غنې د ختمېدلو پورې، دې ته وایي ادغام مع الاشمام. داسې لا تأمنا علی یوسف، او په دې کې بل اظهار دی. نو هغه اظهار طریقه دا ده چې د نون دا زما لږه روانه ویل، لږه زر ویل. لا تأمننا، خو د ادغام سے اشمام لازم دی او د اظهار سے اروم لازم دی. ادغام بلا اشمام دا صحیح نه دی، روایت سے ثابت نه دی، او اظهار بلا روم دا ثابت نه دی. د دې خبره خیال ساتل پکار دي. یو بله کلمه چې ده نو مالیه هلکه ده. په دې کې هم دو وجې دي. یو دا چې په دې کې ادغام وکړي مالیه هلک عني، او بل پکې اظهار مع السکته ثابت ده مالیه هلک. نو دا های سکته دې ته ویل کي، دا ها دپاره د ضمیر نه ده. نو دې کې دا دوه طریقې شي، اظهار مع السکته او ادغام، دا دواړه جایز دي. او یوه بله خبره موږ دا کړې وه چې په موانعو د ادغام کې، چې په موانعو د ادغام کې وه حرف مده په غیر مده کې نه مدغمیږي، لکه قالو وهم. نو بعضو خدایو ته مثلین نه دي ویلي چې څوک جوفده نه مني او د واو مده مخرج نه ثابتوي، او خدای ته مثلین به نه وایي.
او څوک چې دې ته مثلین وي نو بیا خو صحیح ده. نو خبره دا ده چې دې کې د وجې د محافظت د حرف مده نه ادغام نه کېږي. خدا خبره یا ساته چې واولین دا مانع د ادغام نه دی، حرف مده دی، خو حرف لینا مانع د ادغام نه دی. لکه وعصوا الرسول، وعصوا ده کنه، وعصوا الرسول کې هلته ادغام د واو په کې کېږي. اوس دا کم کلمات چې لیکل شوي دي د ادغام پوره باس تقریبا ویل شو، نور باس پکې شته، لام د قل هل د بل وغیره، خدا وا به ان شاء الله چرته وایو. خدا کومه قاعده چې ویل شوې ده چې د نون ساکن او تنوین د یرملون حکم، نو په دې کې وسره اجرا کو چې ملګرو ته فائدہ وشي. د نون ساکن نور سره راغلی ده، من یو قاعده دای خدای وا چې کله د نون ساکن او تنوین نورستا د یرملون یا را میم لام نون واو د دې حروف نه هر یو حرف راشي نو ادغام مکی سبا کیږي. وګوره دا نون ساکن نورسته جرا راغلی ده، نو دا نون پراکه مدغم شوی دی، دی نون ته حرف مدغم وي او دې ته مدغم فيه وي. او بیا موږ دا خبره کړو چې ادغام تام یو ناقص دی. موږ د تام تعریف کړو چې تام دې ته وي چې مدغم په مدغم فيه کې مکمل داخل شي. نو دا نون په دې را کې په داسې کیفیت داخل شوی چې د نون هیڅ اثر نشته، نه غو نشته، نه د ذات اثر شته او نه د صفت شته. دغه رنګ د نون ساکن نور سلام وګوره چې دلته هم دغه شان دی. من بل خبره دا کړو چې ادغام د شرط په لحاظ څخه دوه قسمه، یو صغیر دی بل کبیر. د صغیر تعریف دا شی چې حرف اول و د مخکې نه ساکن وي او په متحرک کې مدغمیږي. وګوره دا نون ساکن دی او پر یارا کې څه شوی دی؟ مدغم شوی دی. څه شوی دی؟ مدغم شوی دی. بل خبره موږ دا کړې وه چې هر کله ادغام کیږي نو د دې درې وجونه کیږي. څو وجونه؟ یا به تماثل یا تجانس یا تقارب. د دې تعبیر کله قرا داسې کوي چې ادغام د مدغم او د مدغم فيه په اعتبار سره په درې قسمه دی. کله وایي ادغام چې ډېر سبب په لحاظ په درې قسمه دی. کله د سلن تعبیر کوي چې اسباب د ادغام څو دي، خبره ټوله دا یوه ده. اوس موږ دلته ګورو چې د نون او د را دپاره سبب څه جوړ شوی دی. نو موږ چې وګورو دا نون او را یو حرف دی نه دی، نو چې یو حرف نه دی نو دا مثلین نه دي. چې بیا ورته وکتل نو نون او را په مخرج کې یو نه دي، ځکه د نون مخرج ځان لري، د را ځان لري، او د فرا او د سبوی په نوم باندې بیا دی. فرا په نوم باندې څه دی؟ یو مخرج دی. فرا لامرانو دپاره یو مخرج حسابوي. نو وګوره ورته دا اوس چې نه مثلین دي نه متجانسین دي عند الخلیل، نو دا متقاربین دي. نو د دې ادغام چې شوی د وجې تقارب نه شوی دی. تقارب د دې په مخرج کې مشته او په صفاتو کې مشته. دغه رنګ من لدنه والا دا خبره دلته ختمه شوه. بله خبره دا ده چې موږ دا ویلو چې کله د نون ساکن او تنوین وروسته لام او را راشي نو ادغام بلا غنه ده. ادغام نو دا خبره ختمه شوه. ادغام صرف ادغام او غنه پکې نه وه. بیا هم دا ویل چې کله ینمو حروف راشي یا نون من واو نو په دې کې به ادغام او غنه دواړه وي. اوس ورته ګوره او دې ته ادغام ناقص وایي. لکه موږ وایو من یقولو، دا من یقولو نه ویل کېږي، دا داسې په خوله کې بد ښکاري او داسې ثقل په دې ژبه کې معلومیږي چې سړی من یقولو. نو دا څه ویل کېږي؟ من یقولو. د دې جملې په تلفظ کې یو دا ده چې سړی به داسې نه وایي چې من یقولو، چې بالکل دا غنه ختمه شي او نه په غنه کې دا سختي کوي، بلکې من یقولو. صحیح شو؟ اوس وګوره د نون ساکن نون تیار راغلی ده، نو د دې نون یو صفت باقي دی چې هغه ته وایي غنه. ولې چې په یا کې صلاحیت د غنې نشته او نون او میم حروف غنه دي. بس د نون او میم نه علاوه نور حروفو کې پوزې ته اواز بدلل نشته، صرف دا دو حروف د غنې لپاره خاص شوي دي په خوله او دارنګې په خیشوم کې. نو دا د نون ساکن نون تیار راغلی ده، نو دې ته وایي ادغامي ناقص. اوس وګوره چې نون ساکن نون تیار راغلی نو ناقص والی څه شی دی؟ اثر دی چې هغه اثر څه شی دی؟
اثر پاتې شي چې هغه غنه ده او دې کې هم اوس موږ ګورو چې دا ادغام یې څه وجه نه شوی دی د وجې تماثل نه دی تجانس نه دی تقارب نه دی نون او یا یو حرف دی د دواړو مخرج یو دی نه دی چې دواړه صفتونه پکې نشته نو دا څه شی شو متقاربین دی من ناصرین کې چې کوم دی نو دلته به ادغام موږ ګورو چې نون په نون کې ادغام شوی دی چې د څه وجه نه شوی دی نو د نون په نون کې ادغام د وجه تماثل نه شوی دی یو نون دی بلم نون دی چې کله مدغم او مدغم فيه عین یو حرف وي دې ته وایي ادغام متماثلان یا متماثلین دی وشي دا اوس موږ ګورو چې دا تام نه کو ناقص نو دا خبره یا ساته چې په مثلانو کې ناقص نه وي په مثلانو کې ناقص نه وي خا قاعده خو تاسو دا یو وخت نو ساکنه ته نو سيرملونه چې ادغام کیږي قاعده دلته وس چلیږي ځکه چې دنیا او قانون سنو تاسو ولې د ادغام نه کوي نو د ادغام لپاره شرایط خودلې شي خاصه د ادغام لپاره څه شرایط دي اول لا چې مدغم او مدغم فيه او په کلمتين کې او حرف اول وا ساکن او ثاني متحرک وي نو پدې کې وګوره کلمتين را کلمه واحده ده صحیح شو بل لا کدلتا ادغام وشي نو به و پته نه لګي چې دا د یا په یا کې ادغام شي کو د نون په یا کې ادغام شي التباس سره د مضاعف سره نو د التباس نه د بچاو د پاره پدې کې به اظهار کیږي او دا یو څلور کلمات قران کریم کې دي ته اظهاري مطلق وایي یاد بشین کوم ته پوسو څوک نه کوي قاری څه تاسو درې شرطونه دي دوه شرطونه چې بل پکې شي اول چې اسکان د حرف اول دویم تحرف د حرف ثانی دریم دا چې کلمتینو کې وي او څلورم ورله شرط دام لازم دی چې په روایت او ثابت وي روایت او ثابت وي چې روایت ثابت نه به هم نشي کولای